اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت شپیتمه برخه. په تیره برخه کې موږ د خندق د غزا بیان کوي چې په هغه کې د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې قسمه معجزې ښکاره شوې. د هغو معجزو څخه درېمه معجزه دا ده چې امام بخاري رحمه الله د جابر رضی الله عنه څخه روایتوي. جابر رضی الله عنه وایي چې موږ د خندق په ورځ باندې خندق کندی چې یو لوی او سخته ډبره مخته رااله. خلک رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او ویل یا رسول الله، په خندق کې یو لوی او سخته ډبره په مخه کې رااله چې موږ یې نشو ماتولی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه درکښته کېږم. نو رسول صلی الله علیه وسلم خندق ته ورکښته سو او پر نس مبارک باندې د لوږې څخه ډبرې هم تړلې دي. د 3 ورځو څخه یې شی هم نه دی خوړلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم کلنګ واخیستی او ډبره یې په وویله. هغه لو او سخته ډبره داسې سره ټوک ټوک سوه لکه ریګ. څلورمه معجزه د براء ابن عازب رضی الله عنه څخه روایت دی. وایي د خندق د کیندلو په وخت کې د خندق په یو حصه کې یو لو ډبره په مخه رااله چې کلنګانو هم نه سوای ماتولی. نو موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته د دغې ډبرې څخه شکایت وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم رالی او کلنګ یې واخیستی او بسم الله او ډبرې ته یو کلنګ ورسره کړ او بیا یې وویل الله اکبر. د شام کیلۍ راکول شوې. په والله دغه اوس زه د شام قصرونه او سره قصرونه وینم. بیا یې دویم کلنګ ورسره کړ، ډبره لږ څه ماته سوه او رسول صلی الله علیه وسلم وویل الله اکبر. پارس راکول شو، یعنی د پارس ښار به د مسلمانانو په حکومت کې وي. والله زه د مداین سپین قصرونه دغه اوس وینم. بیا یې درېیم کلنګ ډبرې ته ورسره کړ، بسم الله. پاته ډبره ټوله ماته سوه او رسول صلی الله علیه وسلم وویل الله اکبر. د یمن کیلۍ راکول شوې، یعنی په والله زه د صنعا دروازه دغه اوس د ازما د ځای څخه وینم. د دې حدیث روایت امام نسائی او امام احمد رحمه الله کوي. ابن اسحاق رحمه الله فرمایي چې اوس د کفارو لشکر قرار مدینه منورې ته ورنږدې کیږي او هلته اصحاب کرام د خندق په کیندلو باندې تلوار کوي چې بیا په خندق کې یو لو او سخته ډبره پیدا شوه چې د خندق په دغه حصه کې سلمان فارسی رضی الله عنه او د ملګري ول او دلته کار کوي. دغه ډبره په اوسپنو په کلنګانو هر قسم شانو باندې وهله، خو ډبره هیڅ نه ماتېدله. کلنګان پر مات شي خو ډبره نه ماتېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل، یا رسول الله، په خندق کې ډېره لو او سخته ډبره ده چې هیڅ نه ماتېږي او نه د دې ځایه څخه خیږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ودوی ته وویل چې زه درځم. نو دا ځای دی په دې نه سوی پرېښولی چې که یو ځای په دې خندق کې پاته سي، ښایي چې کفار دغه ځای د ځان لپاره پل وګرځي او پر دغه ځای باندې راتېر شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ډبرې خواته ورغلی او کلنګ یې راواخیستی او ډبره یې په ډېر قوت باندې ووهل. د وهلو د شدت څخه ډبرې یو روښنایي وکول، یو لمبه یا یو رڼا غوندې روښنایي ځین پورته سوه. د دغه نور یا د رڼا په لیدلو سره رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر ووایي الله اکبر. دویم وار یې بیا ډبره ووهله، ډبرې بیا لمبه روښنایي وکول. رسول صلی الله علیه وسلم بیا په زور وویل الله اکبر. دریم وار یې بیا ډبره ووهله، ډبرې بیا یو لمبه وکول او ټوک ټوک شوله. رسول صلی الله علیه وسلم په دریم وار کې تکبیر ووایي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خندق څخه راپورته سو، اصحاب کرام پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، دغه روښنایي د څه شوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایا تاسې روښنایي ولیدل؟ دوی ویل هو. نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې مې اول وارې ډبره ووهله، د شام ملکونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیدل، او کله چې مې دویم وارې ووهله نو د پارس ښارونه مې د مسلمانانو په لاس کې ولیدل.
او دریم وارث مې ووهله د یمن ښارونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیدل. اصحاب کرام په تعجب شول. اوس دوی په محاصره کې دي، په بیر او په خطر کې دي. هغه احزاب او د کفارو مختلفې لښکرې ورته راغلي دي او رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حال کې د پارس او د روم په باچهي باندې او د هغو په فتح کولو زیری ورکړي چې دغه دوه ملکونه د هغه وخت د مځکې پر مخ باندې لوی باچهي او لوی مملکتونه ول. خو د یرموک جنگ د هجرت په 14 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 9 کاله وروسته چې په هغه جنگ کې روم ته شکست ورکول شو او شام مسلمانانو فتح کړي. او د قادسیه جنگ د هجرت په 15 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 10 کاله وروسته چې په هغه جنگ کې بیا عراق فتح شو او د فارس نور ملکونه هم په پرلپسې ډول سره فتح کېدل. په لسو کلو کې دغه حالت پیښ شو چې فارس او روم شکست وخوړل او مسلمانان پر کامیاب شول. چا دا فکر کوي او د چا دا امید. اوس په خپل مسلمانان محاصره دي او د خندق تر شا ځانونه ساتي، مګر د الله جل جلاله په اراده مسلمانان په لسو کلو کې د دنیا هغه لوی باچهي ماتې کړي، د هغو ملکونه او ښارونه یې فتح کړل. دا د ایمان برکت دی. ایمان چې په زړه کې قرار ونیسي او ټینګ سي، ناممکنه کارونه ممکن ګرځي. کوم مسلمانان چې دلته په خندق کې موجود و د هغو وزړه ته د رسول صلی الله علیه وسلم دغه زیری ولوېدی او ویې منئ، مګر کم منافقان چې موجود ول هغو به په خپل مابین کې سرخندل او ویل به دا والله عجب خبره. اوس په موږ کې داسې څوک نشته چې خپل انساني حاجت ته او ضرورت ته دې په فارغ زړه ولاړ شي، بیریږي او د بیرې څخه د خپل حاجت لپاره نشي کړلی. او رسول صلی الله علیه وسلم د روم او د فارس د فتح کولو زیری راکړ. نو به دغه منافقانو یو بل ته سره ویل ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، یعنی دغه وعده د خدای ستولې دي، دا غرور دی. دی په خپل محاصره دی او مغرور دی، ګمان کوي چې دی به پر ټوله دنیا مسلط شي. الله جل جلاله د دغه منافقانو خبرې په هغه آیت شریف کې ورد کړي چې لږ وروسته به درته تلاوت شي. مسلمانان د خندق د کیندلو په کار په پرلپسې ډول مشغوله ول. ټوله ورځ به کیندل کول او د شپې به خپلو کورو ته تلل، تر څو چې د خندق د کیندلو کار د مخه تر دې چې کفار مدینې منورې ته راورسېږي د هغه خپلې نقشې سره برابر پای ته ورسېدل. وروسته د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر چې 4000 نفر و د ابو سفیان په مشري باندې راورسېد او د مدینې منورې د شمال غرب په طرف کې په یو ځای کې واړول چې هغه ځای ته مجمع الاحسیال ورته ویل کېږي. او بیا د غطفان د قبیلې او د اهل نجد د قبیلې څخه 4000 نفر راورسېدل او د احد د غره شرقي طرف ته واړول، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة احزاب په 10 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، یعنی کله چې تاسو ته د کفار لښکرې د لوړ او د کښته طرف څخه راغلي. اوس خو دا د کفار لښکرې راورسېدې د مسلمانانو د دوو طرفو څخه رالي او دالته یې واړول. نو الله جل جلاله د مؤمنانو په باره کې فرمایي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. یعنی کله چې مؤمنانو د کفارو لښکرې ولیدلې نو مؤمنانو وویل دا هغه شی دی چې زموږ سره الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم وعده کړې ده. الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم خپل وعده په رښتیا سره ویلې ده. نو دغه د کفارو د لښکرو راتګ مؤمنانو ته بل شی نه کوي ورزیات مګر ایمان او الله جل جلاله ته تسلیمېدل. مګر منافقانو او هغه ضعیف النفس مسلمانانو ته بیا د دغه لښکرو په لیدلو سره څه پیښه شوه؟ هغه دا چې دوی وارخطا شول، زړونه یې ولوېدل، ویره پر غالبه شوه چې الله جل جلاله د سورة احزاب په 12 نمبر آیت کې فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. او کله چې منافقانو دغه لښکرې ولیدلې نو ابن ابی او ابن قیشر او هغه کسانو چې زړونه د نفاق په مرض باندې اخته ول هغه وویل چې زموږ سره الله او رسول الله د فارس او د روم او د یمن د فتح کېدلو وعده نه کړې مګر په غرور او په خدای ستلو سره دا وعده راکړه. یعنی په دغه دعوو سره او په دې وعدو سره د موږ خطا باسي. وإذ يقول الذين كفروا للذين آمنوا
دا د منافقانو حال و چې په هر ځای کې به دی دومره ناوړه عقاید او ناوړه فکرونه د خپل دماغ په مابین کې ګرځول. د کفارو در رسیدلو په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د 3000 مسلمانانو سره چې منافقان هم پکښې ول د جبل السلع مخ ته واړول چې شاوې د غره طرف ته وي. خندق د دوی او د کفارو په مابین کې و او رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ښځې په مدینه منوره کې د دوی د ساتنې لپاره په یو قلعه کې سره یو ځای کړي. کله چې کفار په خپل ځای کې واړول نو د معلوماتو لپاره یې نفر ولېږه. نفرو په خپل مخ کې یو لوی او بردار ژور خندق ولیدی. پوه شول چې مدینې منورې ته نشو داخلېدلی. نو د احد وغره ته نږدې د مدینې منورې په شمال غرب کې خیمې ودرولې او هلته یو ډېر لوی قرارګاه جوړ کړ. 10,000 نفر د اسلام د ختمولو لپاره راغلي دي، مګر اوس یې په مخ کې خندق دی. نو مجبور شو مسلمانان یې محاصره کړي. کفارو د خپل ځایو څخه په داسې حال کې حرکت راوکوي چې دغه محاصره نه د دوی په حساب کې و او نه د هغې لپاره تیاری نیولې او نه دا خیال او تصور کوي چې موږ به د مدینې منورې څخه په یو شي سره وګرځول. ځکه د خندق جوړول یو نوی کار و چې په عربو کې نو مشهوره او عربو ته نو معلوم. نو د دغه کار لپاره څه حساب او فکر نه وکړي. ابو سفیان په خپل ورلی او خندق یې ولیدی. ولدا داسې چم او حیله ده چې عربو ته نه و معلوم. دا څنګه وکړي؟ څنګه چې دوی تر خندق نه سوی راوښتلی او بند پاتې سول نو رسول صلی الله علیه وسلم ته حال وویل چې وبېرېدې. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا بیره نه ده، دا چم او حیله ده. که راتېرېدلی سئ راتېر سئ، جنګ خو خطا ایستل دي. مشرکان په قهر او په غضب د خندق پر شاوخوا سره راګرځي، غواړي چې په خندق کې یو ضعیفه نقطه پیدا کړي او تر هغې ورتېر شي. خو مسلمانان بیا د خندق تر هغه بل طرف لکه پیرهداران ورته ولاړ دي. هر څوک چې خندق ته ورنږدې کېږي په غوښې وي، غواړي چې د کفارو مخه ونیسي او کفار ونشي کولی چې تر خندق ورواوړي یا د خندق یو حصه په خاورو ډکه کړي چې پر هغه ځای باندې د دوی تېرېدل بیا اسانه وي. نو د قریشو د پهلوانانو دا نه وه خوښه چې عبث او بې فایدې د خندق تر شا ولاړ او د محاصرې د نتیجې انتظار باسي، ځکه دا د دوی عادت هم نه و. یوه ورځ د مشرکانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې وویل خامخا باید تر دغه خندق ورواوړو. د دغه مقصد لپاره د خندق پر شاوخوا ګرځي چې په خندق کې هغه کمبره ځای پیدا کړي او د کفارو د پهلوانانو څخه هغه چې اصیل اسان یې درلودل 15 نفره تر د خندق ورواوښتل. دغه 15 نفره عمرو ابن ود و، بل عکرمه ابن ابي جهل و، دریم ضرار ابن خطاب و، څلورم حبیر ابن وهب و، پنځم نوفل ابن عبد الله. دغه 15 نفره د مشرکانو پهلوانان تر خندق ورواوښتل او د مسلمانانو مخ ته ودرېدل. ول څوک مبارزه کوي؟ د کفارو پهلوانان د دوی څخه چې هغه اول نفر په میدان کې ودرېد هغه عمرو ابن ود و. دغه عمرو ابن ود په باره کې تاریخ لیکي چې دی د جاهلیت هغه لوی او مشهوره پهلوان و. خلک یې فقط د نامه څخه بیرېدل، جنګ یې چیرې ورسره کولی شو، بلکې د نامه په اورېدلو سره خلک بیرېدل او ویل کېږي چې د ده عمر په دغه وخت کې 80 کاله و، مګر بدني قوت او طاقت یې ټول پر ځای و او ډېر قوي و. د دې دپاره چې د ده په قوت پوه شو نو کله چې دی به په میدان کې ودرېدی او ویې ویل چې څوک مبارزه سر کوي، څنګه چې دی په زغره پټ و نو خود مسلمانانو نه پېژندی. ول څوک یې؟ ده ول زه عمرو ابن ود یم. هېڅ څوک نه ور ووتی، ټول مسلمانان وبېرېدل، حتی د مسلمانانو پهلوانان هم وبېرېدل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولوده ته څوک وروځي؟ حضرت علي صاحب مبارک وویل زه وروځم یا رسول الله. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولته کښېنه ای علي. علي صاحب کښېنست، ځکه علي صاحب تر دې وخته پورې د کم عمر ځوان او په دغه وخت کې عمر 24 یا 25 کاله و. د جنګ ډېره تجربه یې نه درلوده، خاص د دغه چا په مقابل کې چې د هغه ټول عمر په جنګو کې تېر سوی او ډېرې جنګي تجربې لري. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې داسې څوک وروځي چې هغه هم په جنګ کې تجربه لري او هم ډېر پوه وي. مګر
داسې څوک چې عمرو بن عود غوندې پهلوان وي د هغه مقابل ته باید چې کشر ځوان نه وروځي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دوه وارې بیا غږ کوي ول د مقابلې ته څوک وروځي. بیا هم څوک نسو ولاړ او علي صاحب مبارک بیا وویل یا رسول الله زه وروځم. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل کښېنه یا علي صاحب کښېناست. درېیم وار بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولدته څوک وروځي. علي صاحب وویل یا رسول الله زه وروځم. بل هیڅ چا غږ نه. رسول صلی الله علیه وسلم حضرت علي صاحب ته وویل ولیا علي بیریږم چې وبدي وشي مړ بدي. ښه متوجه سي حتی رسول صلی الله علیه وسلم پر علي صاحب وبېرېدی ځکه دا سړی ډېر قوي او مشهوره پهلوان و. علي صاحب وویل بلکې زه یې وژنم انشاءالله. نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل وروځه. علي صاحب ورووتی پیاده او پر پښو رهي. عمرو بن عود پر آس پروت. عمرو بن عود چې علي صاحب نه پیژندی نو ورته وویل چې ته څوک یې؟ دوی زه علي یم. عمرو ورته وویل علي بن معاویه؟ دوی یا علي بن ابي طالب یم. عمرو ورته وویل ای وراره ته بیرته ولاړ شه بل داسې څوک راولېږه چې په عمر تر تا ډېر داسې څوک راوباسه چې په جنګ پوهېږي. ته یو کوچنی ځوان یې جنګ نسې کولی. علي رضی الله عنه مبارک ورته وویل ما ستا په باره کې اورېدلي دي چې څوک تا ویوته د دوو کارو ور وبولي نو ته د هغو دوو کارو څخه یو خامخا اختیاروي. دول هو نو حضرت علي صاحب ورته وویل ول زه یو دوه شیان لرم په هغو دوو کارو کې یو وکړه. عمرو وویل ول وایه. علي صاحب وویل اول کار دا دی چې زه د اسلام ته رابولم مسلمان سه او د لا اله الا الله محمد رسول الله شهیدي ادا. تاسې ښه متوجه سئ دا د حضرت علي صاحب ذکاوت او ایمان دی چې په دغه ځای کې هم اسلام او اسلامي لارې ته بلنه او دعوت نه کوي. عمرو بن عود وویل ول دې کار ته مې ضرورت نشته دا نه غواړم دویم کار دی وایه. حضرت علي صاحب وویل دویم نو دا دی چې جنګ را سره وکړه. عمر په تعجب کې ول والله ما دا فکر نه کوی چې زه دې ژوندی یم او ما دې څوک جنګ ته وروبولي. زما په ټول ژوند کې دا اول وار دی چې څوک ما ته وایي راسه جنګ راسه. رښتیا هم خلک د ده څخه تښتېدل او د ده نوم چې بې واورېدی وبه تښتېدل مګر اوس دغه ځوان هلک ورته وایي چې جنګ راسه. دلته نو عمر د ډېره تعجبه او د ډېره قهره سره د خپل آس راکښته سو او آس یې په توره ووهی. دا ځکه چې علي صاحب پیاده و او پر پښو نو عمر دا عیب بلی چې زه په آس پور یم او دی بیا پیاده وي او زه جنګ ورسره کوم. نو دا غوښتل چې زه هم داسې پیاده اوسم لکه څنګه چې حضرت علي صاحب دی. دا د عمر غرور او تکبر و. اوس چې د دوی په منځ کې جنګ شروع شو هلته دواړه لښکره ورته ګوري چې اوس څه پېښېږي. د دوو قوي پهلوانانو په منځ کې لوی او قوي جنګ شروع دی او دواړه پیاده دي. عمرو بن عود توره پورته کړه او د حضرت علي صاحب پر سر یې په ډېر قوت سره واری وکړه. د علي رضی الله عنه څخه چې هغه سپر ورسره و دا سپر په واسطه سره د ده د وارې مخ ونیوی خو واری دونه قوت سره و او دونه شدید و چې سپر مات سو او سپر پرې سو. توره د علي صاحب په اوږه باندې وچوټه خو څنګه چې حضرت علي صاحب زغره اغوستې وه هغه زغره هم پسې پرې سوه مګر د علي صاحب رضی الله عنه اوږه نه سوه زخمي. اوس نو ته فکر وکړه چې دا څونه په قوت ضربه ده او دا څونه قوي وهل دي. د اوسپنې دوه شیان یې مات یو یې سپر او بل یې زغره مات. د علي صاحب سپر مات شو او اوس بې سپره جنګ پر عمرو بن عود باندې شاوخوا راګرځي او د وهلو دپاره لار پیدا کړه. د دوی حرکتونه سره تېز شول شا او مخته کېږي. د دغو حرکتو څخه یو دوړه ولاړه شوه او دوړه نور هم زیاتېږي تر داسې اندازې چې دوی دواړه په دغه دوړه کې پټ شول. دوی په دوړه کې جنگ شروع دی او مشغوله دي او څوک یې نه ویني ځکه دوی دننه په دوړه کې جنگ روان دی. دواړه لښکره په حال نه دي خبر چې هلته څه کارونه کېږي. دغه اوس په دوړه کې یو پټ جنگ روان دی. تقریبا یو ساعت قدر دوام وکړ او څوک هم نه پوهېږي چې دلته به څه حال وي او څه به پېښه سوي. کم کسان چې دلته حاضر ول هغو کې یو نفر وایي والله ما په ټول ژوند داسې جنګ نه ولیدلی. دغسې شدید تیز او چالاکه او د حرکتو ډک جنګ او خلک هم نه پوهېږي چې څه به پېښ شي او نشي کولی چې د جنګ حالات راوویني ځکه دوی په دوړه کې. یو وارې د دوړې د منځه څخه یو لو ناره واورېدل شوه ول الله اکبر. دلته رسول صلی الله علیه وسلم ناره کړه ول الله اکبر. بیا نو د دوړو د منځه څخه
حضرت علي صاحب په داسې حال کې راووتی چې د کفارو د پهلوانانو مشر عمرو بن ود یې وژلی. عمرو بن ود چې خلک یې د نامه څخه بیرېدل هغه یې ووژل. هغه نورو څلورو پهلوانانو چې د عمرو وژل ولیدل وبېرېدل او مخ پر خندق باندې په ځغستا سول. اوس غواړي چې تر خندق بیرته واوړي. په دونه وارخطایي سره یې ځغستل چې د عکرمه ابن ابي جهل څخه خپل نیزه دالته پاته سوه. درې نفره یې تر خندق واوښتل چې د بله طرفه د مسلمانانو مشهوره فارس او پهلوان زبیر ابن عوام رضی الله عنه راورسېدی او پر نوفل ابن عبدالله ابن معاویه حمله وکوله چې دی هم د کفارو د جملې څخه هغه لوی مشر و. نو زبیر بن عوام د تورې داسې واره پر وکوي چې دوه پر بدن یې دوې ټوټې کړې او د آس یوې خوا او بلې خوا ته وغورځېد. په بخاري شریف کې حدیث دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه وایي چې زما پلار مې ولیدی چې نوفل ابن معاویه د خندق سره پر مابینځ باندې دوه ځای کړي. دا د عبدالله ابن زبیر په سترګو لیدلی حال. اوس چې د کفارو دوه پهلوانان په دغه ډول سره ووژل شول کفار ډېر وبېرېدل او دا فیصله یې وکوله چې بیا به څوک د مبارزې دپاره تر خندق نه وراوړي. او بیا کفارو رسول صلی الله علیه وسلم ته حال وولېږئ چې د عمرو بن ود او د عبدالله جسدونه راکړه او موږ به د سپینو زرو 10,000 درهمه درکړو. دا په کفارو کې د دغو دوو نفرو درجه او مقام چې د دوی مړه بدنونه د ښخولو دپاره په 10,000 درهمه اخیستل. مګر رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل موږ د مړو انسانانو قیامت نه اخو او نه خورو. او بیا وفرمایل چې دغه مړي خندق ته ورواچوئ او کفارو ته اجازه ورکړئ چې خپل مړي واخلي. دا د هغه دوه وژل سوو پهلوانانو د جسد آخري حالت. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.